احمد شیبریم په ازادي سټوډیو کې ستاسو کوربه سلامونه. د امریکا دفاع وزارت د هغه سرتیری هویت څرګند کړ چې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې ساه ورکړه. 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي اوسیدونکی و. د یکشنبې په ورځ ټپي شوی و. تر دې مخکې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې د یو امریکایي عسکر تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره امریکا د سولې خبرې ځنډولې وې. امریکایي ځواکونو ته بیا هم په افغانستان کې تلفات اوښتي. د روان میلادي کال په ترڅ کې تر دې دمه 20 امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په خبرپاڼه کې ویلي دي مایکل ګوبل د یکشنبې په ورځ په کندوز کې ټپي شو او له اخیستو ټپونو یې د دوشنبې په ورځ ساه ورکړه. طالبانو په کندوز کې د امریکایي پوځیانو پر موټر د چاودنې مسؤلیت منلی دی. دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي. تر دې مخکې پر امریکایي ځواکونو برید د سولې خبرې ګډې وډې کړې وې. په سپټمبر کې په کابل کې د یو امریکایي په ګډون د 1200 تنو له وژلو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې. دا خبرې 2 اونۍ مخکې بیا په قطر کې پیل شوي خو څو ورځې دوام وکړ. سپینه مړۍ وایي پاکستاني پوځیان به تر 2 کلن ځنډ وروسته بیا په متحده ایالاتونو کې وروزل شي. په دې مرسته کې هغه څه باندې 2 میلیارده پوځي مرسته شامله نه ده چې واشنګتن پر اسلام آباد بنده کړې ده او وایي چې د ترهګرو پر ضد باید هلې ځلې زیاتې کړي. سپینې ماڼۍ وروسته له 2 کاله ځنډه د دوشنبې په ورځ موافقه وکړه چې پاکستاني پوځیان د امریکا په متحده ایالاتونو کې وروزل سي، خو په دې برخه کې د کانګرس موافقه پکار ده. سپینې ماڼۍ 2 کاله مخکې چې عمران خان لا د پاکستان صدر اعظم نه و ټاکل شوی د مرسته له پاکستان سره ځنډولې وه. هغه وخت د ولسمشر ټرمپ ادارې اسلام آباد تورن کړ چې د تروریزم د مخنیوي لپاره یې کافي هڅې نه دي کړې او تر هغو به د مرستې ځنډیدلې وي چې پاکستان د ترهګرو د پناه ځایونو پر ضد جدي اقدامات نه وي کړي. عمران خان د جولای په میاشت کې واشنګټن ته ولاړ او تر دې راوروسته د دواړو هیوادونو کړکېچنې اړیکې په ښه کېدو دي. رویټرز اژانس د ایران د تیرې میاشتې د مظاهرو په اړه په یوه تحقیقاتي راپور کې څرګندوي چې له امنیتي ځواکونو سره د اخو ډب پر مهال د تلفاتو شمېر تر هغه ډېر زیات دی چې مخکې ورکړل شوی و. تر دې مخکې ویل کېدل چې د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د دې مظاهرو په ترڅ کې په ایران کې 1500 تنه وژل شوي دي. رویټرز وایي چې دا شمیره دوی د ایران له حکومتي سرچینو او هغو کسانو ترلاسه کړې ده چې د ایران مشر آیت الله علي خامنه‌ای ته نږدې دي. د راپور له مخې د ایران مشر په خپله د مظاهرچیانو د ځپلو امر ورکړی و. یو شمیر عیني شاهدانو رویټرز ته ویلي دي چې ځینو اعتراض کوونکو ایران ته د پاچا د زوی رضا پهلوي د بیرته ستنېدو غوښتنه کوله. رضا پهلوي اوس د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کوي. دا مظاهرې په ایران کې د تیلو د بیو د زیاتېدو لپاره تیره میاشت پیل سوې او بیا پراخې سوې او د حکومت پر ضد سوې. د روسیې ترټولو پرمختللې جنگي الوتکه نن د تمریناتو پر مهال د روسیې په لرې ختیځ کې ولوېده. چارواکي وایي د الوتکې پیلوټ ژوندی دی. د روسیې سو-50 الوتکه د امریکا له F-22 الوتکې سره په سیالۍ جوړه شوې. سو-50 الوتکې د تمریناتي الوتنې پر مهال سقوط وکړ. د روسیې یونایټډ ایرکرافت شرکت نن په خبرپاڼه کې وویل چې د الوتکه په لرې ختیځ کې د خبروفسک په سیمه کې ولوېده. تر اوسه د دې پرمختللي جټ د سقوط علت نه دی روښانه شوی، خو تاس روسي خبري اژانس د دفاعي چارواکو په وینا ویلي دي چې له لومړنیو تحقیقاتو څرګندېږي چې د الوتکې د کنټرول په سیستم کې د ستونزو له امله دا پیښه رامنځته شوې ده. سو-50 جټ الوتکه د روسیې سوخوی شرکت د امریکا د F-22 ریپټر الوتکې په سیالۍ جوړه کړې ده. ترکیه د دې روسي الوتکې یو مهم پیرودونکی هیواد دی. د کرسمس مراسم سرلننه په نړۍ کې پیل شول. دا مراسم تر پنجشنبې دوام کوي او په دې 3 ورځو کې د نړۍ په تر 100 ډېرو هیوادو کې عمومي رخصتۍ دي. دا جشن د حضرت عیسی د زوکړې په مناسبت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نن پیل شو. ښارونه سینګار شوي او د دې جشن برخوال واورې ته هوسیږي. دا د فنلند په شمال کې د سانتا کلاس کلی دی. دې سړي چې ځان یې د سانتا په څیر جوړ کړی دی تېره شپه یې د نړۍ ګرد چاپېره سفر پیل کړ.
یو ځل بیا اوږد او زړه راښکونکی انتظار پای ته ورسید. کرسمس پیل شو. تیاریانې شوي او په ټوله نړۍ کې د خلکو د خوند وخت را رسېدلی. هر کال تر 15 لکه ډیر کسان د لاپلان ښار دې کلي ته ورځي. له څو پیړیو راهیسې کرسمس د ډسمبر له 24مې شپې پیلیږي او د ډسمبر د 26مې تر اخره دوام کوي. که څه هم د کرسمس مراسم پخوا ډیر مذهبي وو، خو اوس یې تر ډیره تفریحي رنګ اخیستی. د کورنیو غړي دې یو بل کور ته ورځي او یو بل ته ډالۍ ورکوي. مننه چې را سره ملوي. دا خبرونه د ازادي راډیو .org سربیره د فیسبوک او یوټیوب له لارې در سره شریکوو. خدای مو مل.